یو نظم وایم د رښتیني ملګری. یو چا سره دوستۍ نه مخکې دا کارونه وکړه، په ګپ کې ترې لاليه دا یو څو سوالونه وکړه. یو ځل خو یې د ځان په شان یو څو ورځې نهر کا، د خپلو هغه ټولو مجبورونه یې خبر کا. بس هره ورځ لالي یو تکلیف سره مخ کېږه، یو څو شیبو لپاره یې د سترګو نه ورکېږه. دې یار ته دې دا وایه چې زمونږ غریبي ده، بس هسې ورته وایه چې په مونږ دښمني ده. د خپل کور هغه پټو دروازو نه یې خبر کا، د خپلو هغه ټولو اندېښنو نه یې خبر کا. د ناستې پاستې ځای د ژوند نقشه ورته کولاو کا، په زړه کې د رازونو دروازه ورته کولاو کا. یو ځل خو یې د ځان دپاره چرته آینه کا، په خپل زوړ شوي کور کې یو څو ورځې میلمه کا. هر څه د بېوسۍ نه بېنمکه یاره کېږده، خوراک د غریبۍ ورته په ځمکه یاره کېږده. تر دې وخته که ټولې حوصلې دې ماتې نه شوې، په دومره مرحلو کې چې یوازې پاتې نه شوې، نو دا خو د لاليه د راتلونکي ژوند جمال دی. نصیب کې د قسم دی رسېدلی د سرو لال دی. که زړه کور کې که هره یوه کوټه ورکړي نو خیر دی، که بیا ورته د خپل ورور مرتبه ورکړي نو خیر دی. غم مه کوه لاليه خپل منزل ته رسېدی شي، ډاډه ورسره هر ځای ته چکرو باندې تلی شي. مشکله ده د یانه که تیارو کې لار پیدا شي، په دې دور کې ګرانه ده که داسې یار پیدا شي. نه پیدا کېږي تا چې پې کومې جاجز ووایې په خدای چې په دویم امتحان کې به دې زما دا ملګري ني دا به زما نه ډېر چینار شو نارنج غورې وایي. نو وایا په سرو سترګو جوړولې مې که نه، نو وایا په سرو سترګو جوړولې مې که نه، په ځان پسې د غرونو رغړولې مې که نه. ډېر زبردست. او رښتیا به وایې په دروغو به الله در نه خفه شي، رښتیا به وایې په دروغو به الله در نه خفه شي. په نیمه شپه د خوبه پاڅولې مې که نه، او مخ به دې تک سور شو د ګوګل اور به یې وښود، مخ به دې تک سور شو د ګوګل اور به یې وښود. دننه په ګوګل کې مې سېزلې یې که نه، او زما غمونو سر د لپخنو کې ومنډلې، زما غمونو سر د لپخنو کې ومنډلې. په مینه کې سودا ته رسولې مې که نه، د ډېرو د زما نمبر یې غوښتې و په ډېرو مینتونو، د ډېرو د زما نمبر یې غوښتې و په ډېرو مینتونو، ډېرو ته په خپو کې غورځولې وې.